افتتاح نخستین شهرک برای مهاجرین عودت کننده در ولسوالی چهاردره ولایت کندوز. معاون مالی و اداری رئیس الوزرای امارت اسلامی افغانستان در جریان سفرش به ولایت کندوز یک شهرک را به هدف اعمار خانه‌های رهایشی برای مهاجرین عودت کننده از کشورهای بیرونی در ولایت کندوز اختصاص داد. مسئولان ساخت این شهرک را در راستای رسیدگی به مشکلات عودت کنندگان با اهمیت عنوان می کنند. از امیرالمؤمنین حفظه الله تا به یک مسئول عادی در این راستا الحمدلله به یک دست شب و روز در خدمت مهاجرین هستند. هم در مرحله اول وقتی که اخراج اجباری شروع شد، همه مجاهدین، همه وزرا، همه مسئولین امارت اسلامی افغانستان شب و روز کوشش میکردن که برای مهاجرین خود، برای برادران خود یک قسم خدمت ارائه کنند. از سوی هم وزیر امور شهرسازی و مسکن میگوید که این شهرک در ساحه 3000 جریب زمین ساخته می شود که ظرفیت و جابجایی هزاران خانواده عودت کننده را دارا می باشد. دا شهرک ته چې له ټولو هغو مزایاوو چې یو داسې شهرک چې هغه د ښار په منځ کې دا ټول په پلان کې ورته نیول شوي دي. په دغه ځای کې موږ د ټول کندوز لپاره تقریبا موږ چې مځکه د مهاجرینو لپاره خاصه کړې ده 1400 جریبه مځکه ده. کوم شهرک کې چې موږ نن تاسو افتتاح کوو دا تقریبا 3000 جریبه مځکه ده. دلته ټول نمرې چې پکې ډیزاین شوي دي راغلي دي 3241 نمرې دا د مهاجرینو لپاره دلته خاص شوي دي د اول لاس مهاجرینو لپاره. پروسه به دوام لري. دا یوازې تر چاردرې ولسوالۍ پورې منحصره نه ده. همدا پروسه به موږ په الحال دلته اوس په ټول کندوز کې موږ 11400 جریبه ځمکه د مهاجرینو لپاره تخصیص کړې ده، خاص کړې مو ده. 3000 جریبه ځمکه هغه د چاردرې ولسوالۍ کې ده، 4000 جریبه ځمکه د دشتارچي په ولسوالۍ کې ده او 6000 جریبه ځمکه په اسقلان کې ده. در همین حال برخی از نمایندگان عودت کننده از تلاش‌های مسئولان بابت رسیدگی به خواست‌های مهاجران ابراز خوشنودی نمودند. میگوید که با ایجاد این شهرک برخی از مشکلات آنان به ویژه در راستای سرپناه حل خواهد شد. ما خو یک میزبان هستیم. الله تبارک موږ په دې باندې ډېر خوشاله یو. موږ چې په دارالهجرت کې د خپل نظام تر شا ولاړو. د مجاهدینو یو سنگر که افغانستان او دویم سنگر دارالهجرت. الحمدلله په دارالهجرت کې موږ د خپل مجاهدینو تر شا ولاړو. په خپل کورونو او په خپل یو ډوډۍ یو ګوله ډوډۍ موږ سره نیمه کول په دې باندې افتخار کوو. نن چې راغلی یو په دې امنیت کې په دې اسلامي او شرعي نظام کې موږ بیا این شهرک در حال برای مهاجران تازه عودت کننده اختصاص یافته است که بنا به گفته مسئولان توزیع نمرات این شهرک بر اساس اعضای خانواده ها از 5 الی 15 بیسوت تعیین شده است.